طالبان بالاخره د ډیورند په اړه رسمي غبرګون وښود. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ته د مجاهد تاریخي ځواب همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ننګرهار کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د جنجال وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل چې پر ډیورند کرښه باندې د اغزنتا لګولو چارې پای ته په رسیدو دي. د افغانستان امارت اسلامي د نوموړي د څرګندونو غبرګون کې ویلي چې پر ډیورند فرضي کرښه باندې د اغزن سیم لګولو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل تازه بیان کې ویلي چې د ډیورند کرښې په اړه د افغانانو دریځ ثابت دی او د دې کرښې په اړه هر ډول هوکړه د ولسونو کار دی نه د حکومتونو. مجاهد همداراز زیاته کړې چې د دوی ځواکونه د هیواد د لویشت څخه دفاع کوي او هیڅ ګاونډي ته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره تر خپل حاکمیت لاندې راولي. د یادونې دا چې وړاندې تر دې پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي و چې پر ډیورند کرښه باندې د اغزن سیم لګولو پر سر له طالبانو سره رامنځته شوې ستونزه حل شوې ده او د امارت اسلامي له دولت سره په د دې پروژې د بشپړولو په موخه خپل کار ته دوام ورکړي. هیره دې نه وي چې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ اړوند پلوسي سیمه کې کله چې پاکستاني ځواکونو غوښته له ډیورند کرښې دې غاړې ته اغزنتار ولګوي د ځایي طالب ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شو چې په پایله کې پاکستاني پوځیانو شاتګ ته مجبور شول او طالبانو ترې اغزنتار راوسته. همدارنګه دفاع وزیر او لوی درستیز هم ننګرهار ته لاړل او ځایي ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د جدي اقداماتو چمتووالی ونیسي. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.